او ضمیر میں نہ منی کہ دلتا کم ناستے مو دا حضور پاک پا محراب کے او دل بانگو نوے موویلی نشی دا دومره لوی سیله ولا رب العالمین پس ورک دا دا قربانو برکت ہوگا اللہ دا چا قربانی بیدائے نہ بوزی تو تا قربانی ورکلا پا بدن پا بچی پا مال پا نفس پا عزت پارا طریقہ باندے یقین اس آتا چی رب العالمین دا دی بدل خام اخلاص ہے کہ دنیا کے دل اخلاص نہ کنو آخرت کو اللہ سے رشتہ کرنا نو میرا پیغمبر علیہ السلام یوزل او دکی با بانگ جی با عادت مو خادمو دا نبی علیہ السلام چی بانگ بے اخلاص کر او نبی علیہ السلام بچرت جماعت کے نو فور باو بعض وقت کی بدا چم ہوا نو بیا باورا پیغمبر علیہ السلام تا دروازہ کی بود رہے چیزا مانزا وقت بچو حی علی الصلاة بانگ نا پس بیاسی آوازو لیکن موئی مانزل رازے حی علی الفلاح یا رسول اللہ دا اللہ رسول منزل رازا دا اللہ رسول کامیابی زیل رازا نو نبی علیہ السلام سره کبلاس کی سشیو ابے غرزاو زامن دبیک بلکہ اورز ہوئی نبی علیہ السلام مبارک وخا کوڑا اگا وخا ډیرا وا وسره کور بندیانم دی نو په چاله باندې داغینا لگا وخا کټ کولا او د سیو کو مانځه ته لا یو سو منټو وخا پرې کولا بلال باندوی خلام د بانګو د مانځه من څو فرقي راغ بلال او دروازه کې ودرېدو حی علی الصلاة یا رسول اللہ دا اللہ رسول منزل رازا نبی علیہ السلام مبارک او خندل چاڑے غردولا وما له تربت یمینه وی لاسونه پخورو کا کرشا وخینه ډوړای نه وستو وی خندل او بارته ول نظر په منډه راوته بلالا ډوړای نه دی وستو لکه صبر هو دې کړو او اختر مانځه کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خذب امرات له صلیب امرات له نو چې کله تقریر به وکړو ټول فکر خو به ونه بلال بیزان سره کرا دې نو خذ له بوره خذ بشاته ولاړ خذ ته بیزان له تقریر کاو هغه له صدقې ترغیب ورکاو صدقه ورکې خیرات ورکې نو چې خذو نبی علیہ السلام د خیرات او صدقې بیان به وکړو نو خذو به غوته ګوتې کړي والے به وېسته والے او مرته به ګوتې کړي میل به وېسته بلال ته به صادر کې چو وسره ولا کدا خادم ګرځید ابه صادر کې واچو یو بیړل نو اختر کې فقیران او مسکینان راغلي تقریبا نبی علیہ السلام فورا هغه چیزونه هغه مالونه تقسیم کړ وسره به ګرځید بلال چې معراج ته نبی علیہ السلام تللی واپس راغی نو بلال ته وی حدیث دی بلال سامل لیکل دی او مل لا توخایا ولی وې چې کلم جنت ته تلېما فخوب کې او کپویخه کله نو ما د خپل ځان نه مخکې ستا د پیزار کشار اورېدلی دا خادم د خپل مشر نه عموما مخکې رواني لار ورته برابروي سره پیزار کشار لکه ګرځې په ځمکه او په جنت کې د سپلو کشار اورېدی شي د نبي علیه السلام سره نږدې دینه لوی منقبت بل شته دا څه عمل دی کړی وی صاحب بس دو کارا کوم یو چې بانګ ویم نو ورپسې مونځ کوم او یو چې کله اودس وکړم نو دوه رکعاته مونځ کوم تحیة الوضو ورته وایي چې کله سړی اودس وکړي او وخت وي نو دوه رکعاته نفل وکړه او که وخت نو د سنتو وخت و لماسپخین دی خیر دی هغه وکړه او که جمع تیاری بیا پرېږده خو که وخت درته وي او مکروه وخت هم نی نو دوه رکعاته مونځ نفل تحیة الوضو نبی علیہ السلام ورته فرمایل دا د دغه دوه رکعاتو برکت چې ته کې چې ته ګرځې په دې فرش په دې ځمکه او د پیزار کشار د عرش سره اورېدي او بیا ورته وایي یو بل خبره درته کوم خوشخبري وی جنت کې ګرځېدمه یو ډېر ښایسته ناشنا محل او د هغې محل سره خوا کې یو وله بیده او هغه وله کې داسې مزیدار یخې اعلی خوشبوی او بوی چې زه نشم ویلی او د هغې ولې په غاړه یو حوره ناسته وه هغه حورې اودس کو اودس دا چې مخ لاسینځئ نو هغې حورې چې به د هغه ولې نه په لپ اوبه راواغېستې او په مخ به یې واچولې
نو لکه د ملغلرو غوندې به د هغې د مخ نه څاڅکي پرېوتلې. داسې ښایسته ښځه سوره ما په دې خپلو سترګو نه ولیدې، په دې خپلو سترګو، او داسې بهترین محل په جنت کې ما په دې خپلو سترګو نه ولیدې، او چې دا کومه ولده جنت تا د هغه محل نه بار بیا داسې ښایسته اوبه مې نه ولیدې. نو ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړه چې دا محل د چا دی؟ ډېر اعلی محل دی، بهترین. ویې د حورې نه تپوس وکړه، او دا حوره څوک ده؟ وی تپوس دې وکړه الله رسوله په خپله. وی ورنږدې شم، وی ما د هغه حورې نه تپوس وکړو، حیا مې وکړه نو سترګې مې ښکته کړې. ما یې تپوس وکړو چې ته څوک یې او دا بهترین محل دا د چا دی؟ وی دا ستا یو امتي دی مؤذن بلال، دا د هغه محل دی، او زه د هغه د جنت ملګری یم، د هغه په انتظار دلته کې زه ناست یم. نو نبي علیه السلام مبارک به ورته خندل، بلال وی ستا د جنت ملګري ما لیدې ده. ده به وخندل لکه یو سړی چاته وي ستا کور والا ما لیدې دي یا ستا ښځه ما لیدې ده، خوشطبي به کوله. وی بلاله ستا د جنت ملګري ما لیدلې ده، خدای پاک درله ډېره ښایسته او مزېداره ملګرې درکړې ده. او تر دې ده پورې چې دی خو د رنګ نه تور و. مدینه منوره کې د یو صحابي کور کې تپوس وکړو چې ورته یې څوک به ښځه درکړي او که به در نه کړي، لکه د رنګ نه تور و مو مړی و آزاد شوی و. نو د یو صحابي په کور کې تپوس وکړو، نو هغې وی بلال زمونږ لور غواړي. وی یو وی په خپله یې تپوس وکړو، بلال ته چې هغه خو یې په خپله یې تپوس وکړو، ډېره ښه ده چې ورغی. وی صاحب ته زمونږ لور غواړی؟ وی قربان ستا نه زمونږ لور، زمونږ لور درنه قربان. دا چا نه وی چې دی د رنګ نه تور دی، دا چا نه وی چې دی خو غلام و مریو آزاد شوی دی، نه خو چې د چا ډېرې ښځې کړي دي، اولاد یې ته نه دی شوی، اولاد یې نو، خو چې په چا به هم کوم کورم ګوته یې ښودې ده نو چا ورته انکار نه دی کړی. وی دی خو سردار دی زمونږ، غلام نه دی، دا بلال زمونږ سردار دی. یو ځل د نبي علیه السلام دپاره د یو کافر یهودي نه قرض اخیستی، ځکه مېلمانه به راتلل نو یا به څه و یا به نو. نبي علیه السلام مبارک ورته ویل چې چا نه قرض وغواړه. دې لار د یو یهودي نه قرض وغوښت، چې قرض یې وغوښت هغې کې یو څو ورځې پاتې دي، دې بانک ته ولاړ دی، هغه یهودي راغی، او حبشي یهودي ورته وایي، څو ورځې پس ګورې زما نیټه پوره کېدو والا ده او خپلې پیسې ماله راوړه، او که دې راونه نو بیا به د نه هغسې مړیې جوړوم لکه چې مخکې وې. ګورې راغی نبي علیه السلام ته کېناست، الله رسوله د هغه یهودي نیټه خو پوره کېږي، 2-3 ورځې پکې پاتې دي. وی د بلال الله به څه پیدا کړي. دې پټ شو، چې به هغه یهودي راځي د غریب سړی یم وینا به راته کوي، هسې نه جګړه را سره ونه کړي، نقصان را نه کړي، پټ شو. مینې هم په هغه ورځ باندې چې کومه د هغه نیټه وه پیغمبر علیه السلام له چا څه مال راولېږه. وی بلال څه شو؟ وی صاحب پټ شوي راویې بلې دې خوا راځي. وی د هغه یهودي څومره پیسې دي؟ وی صاحب دومره. وی دا واخله شه به هغه خپل شي وله پوره کړي. لاړه و هغه د یهودي چې څومره قرض و هغې ورته پوره کړي. نو دا ډېر لوی منقبت دی، ډېر لوی عزت دی چې د پیغمبر علیه السلام خادم، په سفر کې ملګری، په مدینه منوره کې ملګری، په مکه مکرمه کې ملګری، په بیت الله د پاسه بانګ ویل. چا دې تپوس وکړو وی ستا زړه کې دا تېرېدل چې د بیت الله د پاسه به ته بانګ وې؟ وی نه. ولې؟ وی ما وی چې دا خو ډېر لوی عزت دی او لومبې بانګ دی په بیت الله، نو دا به چې ته ډېر چې پیغمبر علیه السلام ته نږدې صحابي وي دا به هغه وی. یاره وی نبي علیه السلام ډېر انصافدار پیغمبر دی، ډېر د انصاف نه کار اخلي. بس بانګ یې ده ته سپارلی و، او چې هر ځای به موقع راغله نو بلال راشه بانګ وایه. او اواز یې ښایسته اواز و، داسې مزېدار اواز چې سړي به یې جړا ور وستله. خبره مې دې پورې کوله رونو چې قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي چې یو سړی دې دا نه وایي، دا د عبرت خبره ده. چېره ما خو ایمان راوړو او زه مسلمان شوم او په ما به څه قرباني او تکلیف را نه کړي او مفتو کې به جنت ته ځم، نه خامخا را تکلیفونه به راځي. که دې دنیا کې په چېرته په مسلمان تکلیف وي، چا ته ضرر وي، د چا بچي ته، د چا پلار ته، د چا ښځې ته، د چا رور ته، مال کې بدن کې، دغه نقشه دې ځان ته را مخکې کړي.
چې د حضرت بلال نه زه خدای ته زیات نږدې نه یم، د هغه نه زیات نیازبین نه یم، د هغه نه زیات کلک مسلمان نه یم، د هغه نه زیات پیغمبر علیه السلام ته نږدې نه یم. هغه باید څومره تکلیفونه تیر شوي، ما باندې هم تېرېږي. او بیا هغه له رب العالمین د هغه خپلو تکلیفونو اجر په دنیا کې ورکړه او په آخرت کې ورکړه. ان مع العسر یسرا، سختی د باندې راشي الله به اسانتیا درکوي، تکلیف بدل بدل خدای پاک په دنیا کې هم خلاصوي او په آخرت کې باندې رب العالمین بدل خلاصوي. باقي بانګ یو ډېر بهتر عمل دی. یو حدیث پاک کې راځي چې څوک 7 کاله بانګونه وایي، 7 کاله که پرله پسې او که پرله پسې نه، خو د 7 کالو بانګونه پوره کړي رب العالمین به جنت ته بوتلي. یو بل حدیث پاک کې راځي چې څوک بانګ وایي، د دې بانګ د اواز چې کوم کاڼي بوټي اوري د قیامت په ورځ به دا کاڼي او بوټي د الله په دربار کې ګویي کوي چې د بانګ ویلی دی، الله ستا نوم یې اخیستی. څومره خلک چې د دې بانګ والا په اواز راشي جومات ته، د هغوی چې څومره ثواب کېږي د هغوی به نه کمیږي، بانګي له به رب العالمین هغه اجر وایي. نو که یو سړی اوس وایي چې یو به وایي زه بانګ وایم ولې ثواب یې ډېر دی. نو نبي علیه السلام مبارک مونږ ته چل ښوولی دی، وایي چې یو کس بانګ وایي چې کوم ښکلی اواز اوچت اواز هغې بانګ وایي، او چې دا نور څوک یې اوري هغې دې ورسره جواب کوي چې څنګه دې بانګ وایي هغسې د هغې د الله اکبر ورسره وایي. صرف حي علی الصلاة و حي علی الفلاح کې دی لا حول ولا قوة الا بالله وایي. قد قامت الصلاة کې دی وایي اقامها الله و ادامها، اقامها الله و ادامها، دا منځ خدای همیشه قایم ولري. الصلاة خیر من النوم کې دی وایي صدقت و بررت و بالحق نطقت. که پښتو کې دی وایي رښتیا دی وایي، د نیکۍ خبره دی وکړه او رښتونې خبره دی وکړه. نو چې دا بانګ والا کم الفاظ وایي او چا چې واورېد هغه کم الفاظ وایي، د بانګ والا چې څومره اجر او ثواب کېږي دومره ثواب به د دې بل سړي موشي. پوره د نیکۍ نه د الله منې کوي نه پوره ثوابونه اجرونه در کوي. خو که موږ د پیغمبر علیه السلام په سنتو باندې عمل وکړو، رب العالمین دې موږ له د نبي علیه السلام په سنت او د هغه په طریقه عمل نصیب. نو بانګ سنت دی او ویلې پکار دی. که داسې یو ځای وي چې هغې کې جومات کې بانګ وویلی شي او خوا کې یو ځای کې خپل خلک خپله جمع کوي، نو ضرورت نشته چې هغلته دې بانګ وویلی شي. یا په سفر کې څوک روان او ملګري حاضر، نو که یو سړی هلته کې بانګ وایي دې دپاره یاره کېدي چې خوشا نور خلک وي هغوی زمونږ بانګ وویلی او راشي، نو دغې وخت کې بیا بانګ ویل مستحب دي. او هغه سړی دې بانګ وایي چې اواز یې اوچتي، اواز یې خشته ښکلې مزېدارې، هغه دې بانګ وایي. نو دا د بلال رضی الله عنه نبی علیه السلام ته چې کوم څه ښودي وو د هغې مطابق رب العالمین دې دعا وکړي موږ د هر قسمه تکلیفونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي. څومره تکالیف چې نن په مسلمان دي الله ته دا مسلمان د هغې تکالیفونه په خیر خلاص کړي. الله چې څومره کافران دي ته ورته اسلام نصیب کړي، او که اسلام هدایت په قسمت کې نه الله ته په خپل قهر تباه او برباد کړي. دعا وکړي مریضانو ته یا الله ته ورله شفا ورکړي. الله که څوک قرضداران تنګدست دی د حلال رزق یې نصیب کړي. یا الله چې د چا په کورونو کې څه بیمارۍ تکلیفونه دي هغه له په خیر بدل کړي. الله که د چا روانې دشمنۍ طرفګنۍ دي ته ولې په اتفاق او په اتحاد باندې بدل کړي. یا الله موږ د دواړو جهانو د غمونو نه وساتې، الله د پریشانونو نه وساتې، الله د مصیبتونو نه وساتې. څومره مشران مو وفات دي وبخښې، چې څومره جمدي دي الله د اسلام د هدایت زندګي نصیبه کړي. پروردګاره چا په زړه کې څه حاجت شریعت سره موافق دی الله ته یې پوره کړي. پروردګاره موږ ټول د بیت الله حج له بوتلې کې په زړونو او په ژبو خپل ذکر او د خپل حبیب درود جاري کړي، او د ګناه او د هغې د اسبابو نه الله په امن کې وساتئ. د فتنو نه الله محفوظ کړي، د عذابونو د قهرونو نه الله محفوظ کړي، د دعاو جهانو خیر نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.